په کرملین کې چارواکو د اګست په 2 ویلي چې د واشنگټن لخوا پر ماسکو د هغو نوي بندیزونو په اړه د سپینې ماڼۍ بیلابیل بیانونه اوري چې امریکایي کانګرس منظور کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هغه ولسمشر ټرمپ دا باور نه لري چې ګواکې نوي بندیزونه به له روسیې سره د ډیپلوماسي په برخه کې د امریکا د هڅو لپاره ګټور وي. د شام حکومت د اګست په لومړۍ نیټه د دمشق په شاوخوا کې د شامي عرب پوځ د جوړولو 82مه کلیسا ولمانځله. د شام ځواکونو په دغه موقع د خپلو پوځي سامانونو ښودلو سره سره د ترهګریزې جګړه کې د پر اعتماد اوسېدو څرګندونه هم وکړه. په هانګ کانګ کې د جاپان هنرمند شینجی اوهاماکی لخوا د نمایش پر مهال د بربړکو جوړولو یوه 3 میټره اوږده آله ایښودل شوې چې په 1 منټ کې 10,000 بربړکې جوړوي.